د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد تازه د سرتیرو په اړه څه وویل. د افغانستان پوځ په تازه څومره جوړیږي؟ ویډیو وګورئ او چینل هم د راتلونکو ویډیوګانو لپاره درسره سبسکرایب کړئ. ملي دفاع وزارت وايي دوی پلان لري چې شاوخوا 110,000 کسیزه اردو جوړه کړي. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد له ملي ټلویزیون سره په خپله تازه مرکه کې پر مهمو امنیتي او دفاعي مسایلو خبرې کړې دي. هغه ویلي دي چې دوی د افغانستان د خاورې له هرې لویشتې دفاع کوي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په هغه کې تصرف وکړي. نوموړي همداراز ویلي دي چې دوی په لومړي سر کې شاوخوا 110,000 کسیزه اردو جوړوي چې وروسته اړتیاوو ته په کتو دا شمېر ډېرېدلی شي. د مولوي محمد یعقوب مجاهد په خبره دوی تر دې دمه د 10,000 کسانو په روزنه بریالي شوي او شاوخوا 85,000 کسانو په پوځ کې د داخلېدو لپاره نوملیکنه کړې ده. هغه ټینګار کوي چې افغانستان به ډېر ژر د یوه پیاوړي پوځ خاوند وي. مولوي محمد یعقوب دغه راز یاده کړې ده چې د ملي دفاع وزارت پخواني کارکوونکي او د تیر نظام ګڼ لوړپوړي افسران لا هم په ملي دفاع وزارت کې دنده لري او هیڅوک یې پر وړاندې نه درېږي. د ده په خبره دمګړی د ملي دفاع وزارت 90 سلنه کارکوونکي پخواني افسران او نظامیان دي چې همداسې به خپلو دندو ته دوام ورکوي. هغه دغه راز وویل په بهر کې هم له محصلینو سره په تماس کې دي او هغه نظامیان چې په نورو هیوادونو کې په تعلیم او زده کړو بوخت دي بیرته هیواد ته راتلی شي او خدمت ترسره کولی شي. د ملي دفاع سرپرست وزیر ټینګار کړی دی چې دوی په هیواد کې د دایمي سولې او ثبات لپاره هڅې کوي او پر ولس یې غږ وکړ چې په دې شرایطو کې خپل یووالی وساتي او له تفرقو ځان وژغوري. ډیره مننه چې د دې ویډیو لیدونکي وئ. زموږ پخوانۍ ویډیوګانې هم یو ځل تر اخره وګورئ او لایک یې کړئ. خپل نظریات هم کولی شئ په کومنټ کې ولیکئ. موږ ستاسو نظرونه لولو. تر بیا او بلې ویډیو مو ښه وخت ولرئ.